وانفقوا مال ولګوي تاسو فی سبیل الله دی الله په لار کې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه او مغرزوي تاسو خپل ځانونه په خپل لاسونو هلاکت ته. الله فرمای دی الله د دین لپاره به مال لګي او په خپل لاسونو خپل ځان به د هلاکت کندې ته نه گزاري. هغه ولې چې کله کوم قوم کوم ولس جهاد پرې دی نو دا خلک خپل ځان هلاکت کندې ته غورځي. هغه داسې چې کله ته جهاد نه کوي نو کافر به پتا او ستا په ملک باندې غالب شي نو ټول مسلمانان به بېدینی طرف ته روان شي. نو بېدینی نه بله خطرناک هلاکت څه دی؟ د دنیا ژوند د دنیا سهولتونه به سړی څه کي چې ستا عقیده فکر نظر دا خراب شي نو تا خو ځان په زوره هلاکت کندې ته ګزار کړي. نو د دې وجې نه د الله په دین باندې به هم مال لګئ هم به ځان لګئ. دې کې اگر که تکلیفونه دي ته به غریب کېږې ته به مړ کېږې ته به زنداني کېږې خو لیکن نتیجه به دا شي چې ته به ازادي واخلې ته به د الله په دین عمل کولی شي ته به محکوم نه ستا بچي او ستا نسل دا به د پردیو په لار روان نی دا به د دین په لار رواني دا به د الله په لار رواني. که کوم قوم او کوم ولس په اجتماعي طریقې سره جهاد پرېښود نو دغه قوم او دغه ولس بیا د ذلت سره مخامخ کیږي د هلاکت سره مخامخ کیږي. دا به د دوی فرهنګ د دوی کلتور د دوی رواج بیا دا به ټول د غربیانو د پردیو په شان ته وي. نو اسې نوم به پې د مسلمان پروتي نور به عمل او کردار به د پردیو وي دا فکر به غلام وي عقیده به د غلامۍ وي د ازادي او د حریت جذبه فکر به ورسره نه بس د غلامۍ ژوند باندې به دی راضي وي. نو دا په څه باندې چې کله کوم قوم او کوم ولس جهاد پرېږدي